اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د تمام عددونو تفریق کول او ضرب کول زده کړئ. په یاد ولرئ کله چې موږ تام عددونه یو د بل څخه تفریق کوو، د مفروق علامې تغییر کوي. په دې معنا چې د مفروق عدد معکوس د مفروق منه سره جمع کیږي. مثال و منفي 15 څو کیږي؟ و منفي 15. دا چې تاسو ته مو ویل چې د مفروق علامې تغییر کوي، نو منفي او منفي علامې به په مثبت بدلوو. کله چې په مثبت بدل کړو نو دلته به و د 15 سره جمع شي، څو به شي؟ 12. په همداسې شکل سره منفي 3 منفي مثبت 9 د مفروق علامو ته تغییر ورکوو. منفي علامه به په مثبت بدله شي، مثبت علامه به په منفي بدله شي. نو منفي 3 که منفي 9 سره یو ځای شي، څو به شي؟ منفي 12. ښه، بله خبره د تام عددونو ضرب کول. د تام عددونو د ضرب کولو څخه مخکې د علامو د ضرب کولو مفهوم او نتیجه په یاد ولرئ. هر کله که منفي علامه لرونکی عدد د منفي علامه لرونکی عدد سره ضربوو، د ضرب حاصل عدد علامه به مثبت وي. په همداسې شکل مثبت عدد ضرب مثبت عدد مساوي مثبت عدد، منفي عدد ضرب مثبت عدد بیا هم منفي عدد، مثبت عدد ضرب منفي عدد مساوي بیا منفي عدد. نو دا خبرې باید د تام عددونو په ضرب کولو کې باید په یاد ولرئ. تاسو که وی نه لرئ عملیه مو غلطیږي. مثال که موږ وایو چې منفي 2 جمع منفي 2 جمع منفي 2، نو په لاندې ډول یې داسې لیکلی شو چې 3 ضرب منفي 2. دا چې د 3 علامه لیکل شوې نه ده، په دې معنا چې مثبت ده. مثبت ضرب منفي 3 ضرب 2 6. نو اوس کولی هم شو چې دا په عددي محور باندې هم وښیو. مثال 0 نه تر منفي 2 پورې منفي 2، د منفي 2 نه تر منفي 4 پورې بیا هم منفي 2، د منفي 4 نه تر منفي 6 پورې بیا هم منفي 2. نو که وګورو د دغه درې وارو د منفي 2 په طی کولو سره کوم عدد ته رسیږو؟ منفي 6 ته. نو په لنډ ډول د تام عددونو د ضرب کولو په طریقه سره ویلی شو چې 3 ضرب منفي 2 مساوي کېږي منفي 6. ګرانو زده کوونکو، درس په همدغه ځای بستی. بیا چې له یوه نوي درس سره درېږم، د الله په امان.